دا زه نه وایم ګورئ تاسې قرآن ده د تاسې د قرآن آیه ده دا وایي رب د دوه مشرقو رب د دوه مغربو هیله کوم دې ترجمه تاسې ماته وکئ چې دوه مشرق یا دوه مغرب سته که یې که تاسې لیدلي موږ ته یې راوخیستې موږ مې وینو دغه کې زه اوس په تشویش کې ولیدلی ما ته دلته سوال پیدا سوی ده چې دا څه رقم د دوه مغربو رب او د دوه مشرقو رب دا څه معنا ورکوي دا ماته معنا کوي اوس دې پسې تفسیر راوړئ نه پوهېږم نور حدیثونه ورپسې راوړئ څه کوئ دا خو په قرآن کې راغلې ده دا خو به راسره منئ له ځانه مې دا خبره نه ده ښکلې له قرآن نه مې درته راوویستله او دا توهین هم ما نه ده کړی تاسې ما ته ووایئ چې دوه مغربه او دوه مشرقه په کوم ځای کې دی چې موږ هم لاړ شو دا دوه مغربه او دوه مشرقه ووینو چې دا څه رقم ته ده نو هیله کومه چې د ما په سوال باندې وپوه سوی یو ښکلی جواب راکړئ چې زه د جواب ته ور ورسېږم ښه وخت ولرئ آباد او خوشحاله واوسئ جهاد الجهاد خلاف د الحاد د کفر په خوا کې په ټوله دنیا کې عرب او عجم مانی او من وعلیکم السلام ورحمة الله دا د یو ملحد سړي اعتراض را لېږلی دی چې قرآن کریم کې مشرقین او مغربین ولې راغلی دی حال دا چې مشرق خو یو دی چې مشرق یو دی نو قرآن کریم مشرقین ولې مشرقین خو تسنیه د مشرق نه کنه اوله خبره دا واوره چې دا مشرقین مغربین دا صیغه تسنیه ده وګوره د تسنیه فقط د عربي ژبې خصوصیت دی د نړۍ بله ژبه تسنیه نه لري هېڅ ژبه نه لري نه انګلیسي لري او نه بله ژبه لري نه پښتو لري دا یوه خبره دویمه خبره دا ده په قرآن کریم کې ځان ته تعبیر د مشرق او د مغرب نه په صیغې تسنیه باندې نه دی شوی قرآن کریم کې خدا هم راځي کنه رب المشرق والمغرب سورة مزمل 9 نمبر آیت دی هلته رب المشرق والمغرب راځي رب المشرقین و رب المغربین دا سورة رحمان دی 18 نمبر آیت هلته داسې راځي او بعض ځینې پرې راځي چې رب المشارق والمغارب نو کله دا سورة معارج دی نو کله په صیغې د مفرد تعبیر شوی کله په صیغې د تثنیه باندې تعبیر شوی او کله په صیغې د جمع باندې شوی د دې ځوابونه شته دي مشرق چې دی دا ځای د راختلو د لمر ته ویل کېږي او مغرب د لمر د پرېوتلو ځای ته وایي نو دا خو یو دی خو تثنیه راوړې ده ځکه چې د اوړي او د ژمي مشرقونه چې دی جدا جدا دي او دغه شان مغربونه هم جدا جدا دي چې کله د اوړي او د ژمي مشرقونه جدا جدا دي نو ځکه تعبیر په هغې تثنیه باندې کړی دی یا دا ده یا یو مشرق د فجر دی یعنې د سبا د راختلو او بل مشرق د شفق دی شفق وپېژنې د ماښام هغه سرخۍ ته ویل کېږي ځکه شفق نه که نه وروسته شفق را پیدا شي یا دا چې یو مغرب د لمر دی او بل مغرب چې د شفق دی شفق هم وروسته بیا پرېوځي نو بیل بیل مغربونه شو او بیل بیل مشرقونه شو ځکه تعبیر چې دی دا جدا جدا کړی دی یا دا ده دویم ځواب واوره په کوم ځای کې چې په صیغې د مفرد باندې تعبیر کړی دی لکه څنګه چې سورة مزمل کې راځي رب المشرق والمغرب هلته اشاره رخ ته ده جهت ته اشاره ده نو ځکه تعبیر په صیغې د مفرد باندې شوی دی که چېرته موسمونو ته وکتلی شي ژمي ته او اوړي ته نظر وشي دا خو معلومه خبره ده په دې خو هر صاحب د عقل پوهېږي چې د اوړي مشرق جدا دی او د ژمي چې دی دا جدا دی اوړي کې یو ځای کې لمر راخیږي او همدا لمر په دې اوړي کې بل ځای کې راخیږي همدا اوړي کې همدا لمر په یو ځای کې ښکته کېږي او په ژمي کې بل ځای کې ښکته کېږي دا لمر ښکته کېدل خو پکې نشته خو هسې د قرآن کریم تعبیر داسې د خلکو د ظاهر نظر نه ښکته کېږي نور دا چې دی حدیثونه معلومیږي چې دا ځي الله ته صدق دی او بیرته راځي خو ښکته کېدل د انسان په شان ته نه ځکه د خلقت دا جدا ده بله خبر دا ده قرآن کریم کې چې په کوم ځای کې تعبیر شوی په صیغې د جمع باندې معارج کې چې راځي رب المشارق والمغارب فلا اقسم برب المشارق والمغارب نه هلته د هرې ورځې لمر راختل او لمر ډوبېدو ته اشاره ده د هرې ورځې لمر راختل او لمر پرېوتل دې ته اشاره ده بیل بیل اعتبار سره دا اخیستلی شوی دی ځکه تعبیر په صیغې د جمع باندې شوی دی بله خبر دا واوره چې ځوانه په قرآن باندې به اعتراض ونه کړي په ټول د تاریخ کې څوک په قرآن اعتراض نشي کولی حتی د قرآن کریم زور به په زیر بدل نه کړي نه شي بدلولی که د دنیا خلک راپاڅېږي او د قرآن کریم ټول صفحه کې دا زور او زیر هم ته لرې کړي
دا بیا هم د علما کولی شي دا ټول د نحو او د لغت د قواعدو په بنا باندې بیرته ورته کېږي ځکه دا خو د حجاج بن یوسف په دور کې د اعرابات قرآن کریم ته ایښودل شوي دي په قرآن باندې هېڅ چا اعتراض په ټول تاریخ کې هم نه دی کړی عبدالله بن زابره په نوم کوم مشرک و هغې اعتراض کړی د عیسی علیه السلام باره کې چې راځي تاسې ټول به د جهنم خاصستئ هغه څوک چې هغه معبود پاتې شوي د الله نه غیر بندګي شوي نو هغه دا خو عیسی علیه السلام بندګي شوي خو هملته په قرآن کریم کې د هغې استثنا بیرته ذکر شوې ده د هارون رشید په دور کې به نصراني ارکان مجلس ته به راته او یو کال راغی مسلمان شو و ته څنګه مسلمان شوې وزړې ښایسته لیکوال وم ښایسته کتابت مو د نصوارا یو مرسي ته ویل مو د ځانه مې لیکل وټول چې دا د تورات لیکل دي د انجیل ځان سره یې کوي همدارنګه یهودو لره مالداره تورات لیکل دي ځان سره یې کوي وایي ښه او د تورات لیکل نو ما به ځانه ګوتې والوي و د قرآن کریم د حافظانو مرسي ته راغله وایي څنګه مې لیکل ښکاره کړه وایي نه دا ځای پکې نشته قرآن کې دا چې اضافه ویلی زور په زیر نشي بدلولی او هیڅ څوک په دې باب کې اعتراض نشي کولی هیڅ څوک که دا کس هر څوک یو له سر نه کلمه توحید ولواجي صحیح مؤمن شي او ته په دې پوه شولې چې قرآن کریم ولې تعبیر په صیغې د مفرد کوي او ولې تعبیر په صیغې د تثنیه کوي او ولې تعبیر په صیغې د جمع کوي د دې بیل بیل اعتبار د تا واورېده. السلام علیکم.